دا یو ورو سوال کړی دی چې کله زه د شپې وده کېږم اودس چاردام وکړم او زه کټ ته ورسېږم او بیا زما اودس مات شي نو بیا به اودس چاردام کوم که نه دغه پوره و. د براء ابن عازب رضی الله عنه روایت دی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغې کې نصیحت کړی دی چې کله ته راشي اذا اتیت مضجعک کله چې ته د سملاستي ځای له راشي فتوضأ وضوءک للصلاة نو داسې چاردام وکړه لکه کوم چې ته د مانځه دپاره کوې. دې نه دا ثابته شوه چې کله وده کېږي نو مستحب طریقه څه ده چاردام وکړي. اوس سوال دا دی چې دلته دا چاردام ولې نو قاضي عیاض رحمه الله دا یو مشهور عالم د امت تېر شوی دی هغه وایي درې خبرو د لاسه یوه چاردام په دې وکړه چې کله وده کېږي ځکه چې د مرګ څه پته نه لګي او داسې نه مرګ د باندې راشي او ته د طهارت په حالت کې نه یې نو چاردام دې وکړو وده شوې که مړ شوې نو په کوم حال مړ شو طهارت کې مړ شو. دویم وی کوم سړی چې چاردام وکړي وده شي نو اکثر دی رښتینې خوبونه ویني او د دې ګډو وډو خوبونو نه او د شیطان د دې مذاقونو نه بچي ځکه چې شیطان هم دا ګډ وډ خوبونه سړي ته ښایي که دا اکثر دا ګډ وډ خوبونه دا شیطاني غر نه مې راودانګلو منډه مې واله واله مې نه شوه او سر مې په ترخ کې نیولی روان و. دا یو پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې یو کس راغی او دا قصې شروع کړه یا رسول الله سر را پورې نه و او دا نه و دا هغه ورته ګوره وایي شیطان په تاسو پورې وخاندي نو تاسو راشي هغه خلک هم په ځان پورې وخاندي او دا د ویلو دغه دی چې ته راځي او بیا وایې چې یاره ما سره دا کېږي دا بعضې شیطاني خوبونه دي کله د سره یو کار کوي کله بل کوي دا اکثر سړي ته هله راځي چې کله سړی بې اودسۍ حالت کې ویده شي طهارت یې نه وي که نه نو بیا دا ګډ وډ خوبونه یې نه چې طهارت یي نو دی اکثر رښتینې خوبونه یې نو درېیمه فایده پکې دا ده قاضي عیاض رحمه الله وایي که چېرته دی مړ شي سبحان الله وایي که چېرته دی مړ شي نو خاتمه به یې په نیک عمل وشي ځکه چې د مرګ نه مخکې دا اودس کو او په حق یې مړ شو. څو فایدې شو کومې کومې دي عثمان صاحب؟ د طهارت په حالت کې مړ شو ګډ وډ خوبونه به نه ویني او رښتینې به ویني اخري عمل عبادت شو. لږې فایدې دي ډېرې فایدې او وخت پې څومره لګي منټ او دوه پې لګي او څومره لوی اجر پې سړي ته ملوي څومره لویه فایده ده. ها اوس ضرور وایي چې یو سړی اودس چاردام وکړي او بیا طلایي له چې ورشي اودس چاردام یې مات شي بیا به کوي او بیا به کوي ځکه چې د حدیث کې دا دي چې دا سړی اوده شي د طهارت په حال کې او دلته خو لا دی اوده شوی نه دی که نه چې یو سړی لکه حدیث کې دا راځي ما من مسلم یبیت علی ذکر طاهره یو مسلمان چې اوده شي په ذکر ویلو سره او طاهر یعنی اودس په حالت اوده شي نو چې د خوب نه مخکې اودس چاردام مات شو نو دی اوده شو په دغه حال کې دی خو د بې اودسۍ په حالت کې ویده شو نو بیا به اودس چاردام کوي